عزیز ډیولپمنٹ کمپنۍ چې ده د ټوټل بزنس یې اوس 50 میلیارډ ډالر شاوخوا کې ده. نو ماته د 10 میلیارډ سرمایه ګزاري په افغانستان کې دا کومه غټه یو ډېره غټه خبره نه ده. وروسته له دې چې د افغانستان ملي تجار میرویس عزیزي په افغانستان کې د 10 میلیارډ ډالرو پانګونې اعلان وکړ، ورسره هم مهاله د فرزېدلي جمهوریت د ولسمشر مرستیال امرالله صالح میرویس عزیزي په درواغ ویل او چلبازۍ تورن کړ. میرویس عزیزي له بي بي سي سره په مرکه کې وویل هیڅ وخت امرالله صالح خپل سیال نه بولي او نو ورباندې تبصره کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې امرالله صالح په میرویس عزیزي دغه ډول تورونه پورې کړل. صالح زه خپل سیال نه بولم چې زه د هغه په مورد کې تبصره وکړم. تېره ورځ د زلمي خلیلزاد میرمنې د څرګندونو ترڅنګ د ځینو ژورو معلوماتو له مخې د تېرې ادارې پر مهال میرویس عزیزي په خپل هیواد کې په کمساري ډول پانګونه کړې ده. وایي د تېرې ادارې پر مهال امرالله صالح له میرویس عزیزي څخه د خپلو لنډغرانو په واسطه د 10 میلیونو ډالرو د باج غوښتنه کړې وه چې میرویس عزیزي ونه منله. هماغه و چې امرالله صالح میرویس عزیزي ته اخطارونه وکړل او امرالله صالح پلان داسې نیولی و چې عزیزي بانک ته کومه دوسیه جوړه کړي تر څو حسابونه یې صفر ته راکښته شي. د نن ورځې نه 4 کاله د مخه یا 3 کال 4 کال د مخه ما ځان سره ډېر فکر کړی په دې مورد کې چې څه رقم به زه وکړم چې زه عادي اقل لکه د دې خلکو ته داسې یو شی وکړم چې هغه سبب د دوی د اقتصاد د لوړېدو او د بیکارۍ. نن ډېره د ویاړ ورځ ده چې زموږ یو ملي سرمایه ګزار او د دې وطن یو محب په خپله سرمایه ګزاري سره د افغانستان دپاره د 10 میلیارډو ډالرو او بیا د 10,000 میګاواټه برق تولید نن له موږ سره تفاهمنامه امضا کوي. دا شاید د افغانستان په تاریخ کې ډېره یوه غټه او تاریخي ورځ هم ده او زموږ دپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه هم ده. خو کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېد د واک جزیرې له منځه لاړې او افغانستان یو متحد حکومت ته غېږه وکړه. هماغه و چې میرویس عزیزي تېره اونۍ په هېواد کې د برېښنا د تولید لپاره 10 میلیارډ ډالر پانګونه اعلان کړه.